پاکستانیانو ته مرسته وویل او کومې درې خبرې ورته وکړې. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معین سهیل محمود په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی او دلته له افغان چارواکو سره لیدلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف پتمر د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سهیل محمود ته مخامخ وویل چې له پاکستان څخه په نورو برخو کې مرسته نه غواړو بلکې دغه هېواد د ترهګر نه روزي او د افغانستان په سرحدي سیمو د توغندي نه ولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو په دغه لیدنو کې د نورو مسلو ترڅنګ د ډیورنډ پر ذکر خې په اوږدو کې پر موجوده ستونزو هم خبرې کړې. د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي همدارنګه د ډیورنډ له کرښې څخه هاخوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو د توغندیو ویشتلو په درېدو د دې هېواد له لوري په خپل سرو تاسیساتو جوړولو درېدل او د دواړو هېوادونو ترمنځ د پولې پر خلاصېدو باندې ټینګار شوی. دغه راز دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوځي او امنیتي همکاریو هم ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سهیل محمود د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو ترڅنګ د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر څخه د خپل هېواد د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی. د یادولو وړ ده چې د پاکستان او افغانستان دغه مذاکرات په کابل کې روان دي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې اجنډا یې په 5 ډلګیو ویشل شوې چې له ترهګرۍ سره په جګړې، سولې، اقتصادي او امنیتي همکاریو، کډوالۍ او سیاسي همکاریو ترڅنګ د افغان سولې په اوسني وضعیت به هم خبرې اترې وشي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.